مجيب الرحمن د راشد خان ریکارډ مات کړ او په خپل نوم یې کړ. دا چې کوم ریکارډ او څنګه ویډیو را سره تر پای وګورئ په هر سبب پوه شئ. ورو بچاونکی مجيب الرحمن د راشد خان ریکارډ مات کړ. راشد خان چې په کم عمر کې 100 لوبغاړي سوځولي او اوس له هغه دغه ریکارډ مجيب الرحمن په خپل نوم کړ او کم عمره توپ اچوونکی شو چې 100 وکټې په شلوریزو لوبو کې ترلاسه کړي. مجيب الرحمن چې که څه هم د 2019 کال په لومړۍ نیمایي کې ډېر ښه ونه ځلېده، خو وروسته چې کله هغه په IPL کې د کینګز 11 پنجاب لوبډلې لپاره ولوبېده او 14 وکټې ترلاسه کړې، نو نوموړی د کرکټ پوهانو او کرکټ مینوالو په نظر کې راغی. هغه نه یوازې دا چې د سترو لوبغاړو د سوځولو وړتیا لري، بلکې ډېر اقتصادي توپ اچونه هم ترسره کوي او په اورونو کې کمې منډې ورکوي چې دا یې د ښه توپ اچونې نښه ده. هغه نه یوازې دا چې د هند تجارتي لیګ کې ښه وځلېده، بلکې په شلاریزو بلاس سیالیو او د بنګلادیش په تجارتي لیګ کې هم ښه توپ اچونه ترسره کړه. مجيب الرحمن د 13 کالو او 201 ورځو په عمر کې په شلاریزو لوبو کې د 100 وکټو ریکارډ جوړ کړ چې په دې کې نړیوالې او تجارتي لوبې ټول شامل دي. تر دې مخکې راشد خان دغه ریکارډ په خپل نوم لرلو چې هغه د 13 کالو او 360 ورځو په عمر کې په شلوریزو لوبو کې د 100 وکټو ریکارډ جوړ کړی و. خو راشد خان په 16 لوبو کې 100 وکټې اخیستې او مجيب الرحمن بیا 96 لوبو کې 100 وکټ پوره کړي. اوس په کم عمره توپ اچوونکي کې چې 100 وکټې یې په شلوریزو لوبو کې ترلاسه کړي، لومړی نوم د مجيب الرحمن او دویم د راشد خان دی. همداراز د پاکستان شاداب خان د 20 کالو او 48 ورځو په عمر کې 100 وکټې پوره کړي. د انګلستان ډینی بریکس د 23 کالو او 55 ورځو په عمر کې او د هند جسپریت بمرا د 22 کالو او 50 ورځو په عمر کې 100 وکټې اخیستې دي.